بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نقیب کزی چینل ته شراغلاس درته وایو. که ستاسو هم دا ګمان وي چې پوهنتون او دغه استادان ستاسو ژوند در جوړولی سي، د یو لوستونکي ژوند در جوړولی سي، نو دا کهاني یوازې زما نه ده، ستاسو هم ده. درځئ چې پر سفر باندې ولاړ سو. د 2003 او د 4 واقعیات راسئ چې در شریک کو. دا زما چینل دی، دا د سره سبسکرایب هم کړئ. زه چې کله د پنجاب د لاهور د یونیورسټي ماس کمیونیکیشن میډیا ان جرنالیزم کله چې دوره مې وکړه، نو په زړه کې مې دا خواهش پیدا سولو چې په بلوچستان ایالت چې ډېر پسمانده دی د پنجاب څخه، دا د 20 کاله مخکې خبره ده چې زه به دلته په ماس کمیونیکیشن میډیا ان جرنالیزم کې داخله اخلم او به طور یو خبریال ژوند به تېروم. نو په دغه نیت باندې زه د بلوچستان پوهنتون ته ولاړم. هلته ماس کمیونیکیشن کې مې داخله واخیسته، خو هلته چې مې داخله واخیسته یو څو ورځې بعد دغه انکشاف را باندې وسو چې دلته خو نه د ټي وي سټوډیو شته، نه د ریډیو سټوډیو شته، نه و دلته زموږ دلته سټوډنټ ته اخبار ورکول کیږي، نه د دې ځای څخه یو رساله چې د څو کالو څخه ایستل سوې ده هغه بنده ده. نو مې ډېر طبیعت خراب سولو، د خوند ډېر یاران مې هم بیا نه کو پیدا، استادان مې هم داسې نه کو پیدا. دغه استادان د انسان ژوند جوړولی هم سي او ور خراب ولی هم سي. متاسفانه زما په خرابېدو کې چې دی هغه ډېر غټ کردار د استادانو، خو الله پاک د تصوف په ذریعه، د صوفیزم په ذریعه، د تبلیغ په ذریعه، د علماو د مشرانو او د غټ غټو صافیانو سره د ناستې ولاړې په سبب باندې الله پاک زما ژوند را برابر کړي. الله دې وکړي چې هر څوک دومره خوش قسمته سي. راځو به دا مجلس ته. ما چې کله په دغه ډپارټمنټ کې په 2003 واقعه د جنرال مشرف دور دی، پر افغانستان او پر مسلمانانو باندې ظلم شروع دی، لال مسجد دی، توره بوره ده او بدال دی نه. نو ما داخله واخیستله. دلته چې زه ورغلم اول د واره مې چې دی هغه مخامخ د چا سولم پروفیسر نصیب الله بلوچ. انو سلام دعا مې سره وکړه. یو څو ورځې بعد مې یو ارټیکل ورکړی د انګلیش څخه، ما ورته دا په اخبار کې را خپور کړه. جواب یې راکړي، ول دا زه نسم کولی. حالانکه په اخبار بلوچستان ټایمز کې د کار کوي، زه په خبرم په مارکیټ کې خو ناسته ولاړه سره کوله. دا بیا دومره ستناکه خلک ولو، ما ته دلته په مارکیټ کې په میډیا کې دا نه راښول چې هلکه صحافي خو یې نو راسه په ماس کمیونیکیشن کې داخله واخله چې یو ښه خبریال در سره جوړ سي. دغه لاره لیک یې نه راښوله. خو چې زه ورغلم په خبر سولم چې باید دا خلک خو دلته استادان هم دي، کشکې ما ته دا لاره راښولې وه چې دلته راسه. داسې نه وکړو. نو خیر ما دا ارټیکل ورکړ، انکار یې وکړي. بیا ما یو ورځ یو خبر جوړه کړله، دته مې وروړه. د یو مضمون له سب ایډیټینګ یې راته ویل، نه هغه ویل ول ورسه په خپله یې جوړ کړه. مال نو ته بیا د چیش دپاره استاد یې دلته په لکه روپۍ ما دلته داخله اخیستې ده، هاسټل ژوند تېروم، د علاقې سره ورک یم، مسافري ژوند تېروم. نو ته باید چې دغه لاره لیک راوښیې چې دا خبر څنګه لیکل کیږي. هلته په مارکیټ کې خو موږ لیکو. خیر دا انکار وکړي. ګواول د واره د نفرت آغاز د دې ځای څخه پیل وسولو. بیا پروفیسر سلیمان راجاو په د 2023 کې چې دی هغه د وفات سولو د شوګر سره، هغه سما یو ورځ په کلاس کې پوښتنه وکړه، یو سوال د صحافت متعلق کولو نه، نو چې د باندې راووت ډېر په کار و غضب ما ته ویله بله واره چې د ما څه پوښتنه نه وکړي. نو مال چې د تا څه پوښتنه نه وکړم، نو د دیوال څه پوښتنه وکړم، د چا څه پوښتنه وکړم، خو سم سوال پوښتنه څه وکړله، جواب یې راکړه نه. نو متاسفانه د ده څخه هم د نفرت یو آغاز چې دی هغه وسولو. بیا پروفیسر ناظمه طالب وله یو ډېره چاغه ښځه وله نه، پنجاب سره راغلې وله په 2010 کې چې دی هغه په ټارګټ کلینګ کې چا شهیده کړه. نو ما ورته وویل چې باید ته د ادارې د میګزین ولې نه شایع کړې؟ نو ډېر په کار و غضب سولو، ستا څه کار دی؟ خیر بیا چې کله موږ کوششونه وکړو، یو بل ته مې سره وویلې دا رساله چې بیا پبلش کېدله، ما یو مضمون ورکړی، ما ورته دا هم پکې شایع که خپور که. رساله چې کله ما ولیدله زما مضمون نه و پکې. نو بیا زه ورغلم تاوتریخوالی چې دی هغه پیښ سولو. ګویا د دې ځای سم زما او د دې د نفرت آغاز وسولو. دلته چې و مامي ډي برګر ټایپ چې و د عام مسلک خلک، عام زبان خلک به ډېر ناسته ولاړ ورسره کول، انجونې هلکان. نو موږ خو یې نږدې نه پرېښول. موږ هم لکه دومره پر مین ولو چې خامخا به د دې دیدار لره به ورځو. ګرده ورځ یې سموسه او پکوړې او چای او چټني پر دا باندې ګزاروله. پروفیسر بیرام غوري چې و هغه ته ما یعنی دوی زما او د ده یو ښه تعلقات له د باندې هم، لیکن چې
چې کله دغه لبرالی کلاس لبرالی پر خوشبو عطر محبت شاعري فلسفه پر هر شي مجلس کوي خو د چې کوم خپل مضمون پر هغه مشته هیڅ نه ول کال په اخر کې چې دی هغه نوټس راکول بس به دا باندې امتحان دغه کوي ګو مطلب هغه خپل کار چې ول هغه مشته نه را شوی هغه خپل مضمون نه را شوی او دغه سی بلګیاو یو ورځ سار وختي یا خلو ورور ما گنجي نو هغه چې په کلاس ور دننه سولم نو پیغور راکی ویل نو ګور د الکانو د انجون د مخې ز شرمنده کلم ولنکی په علم باندې د علم په تلاش کې داس په منډه را روان دی نه ګ سیاست او یخ چې دی هغه ګ سویر سره نو خیر دار کم پیغورونه شروع بیا پروفیسور ډاکټر سیمی نغمانه طاهر د کراچي سره غلی وسم د اړیزون تیرینه هغه نصیب الله چې دی بلوچ هغه خو بیا په ویزا ولاړی په کینیډا کې ځون تیری دا ویل ته په کراچي کې ځون تیری نو د دې لیکچرز ما د څوک ماته لیکچر راشي نو زه د ورته ګورم د په مسکام ورته ګورم نه لیکم نوټس لیکم نو دا ډېر په کار او غضب سره د ګردو مخې ماته ویل ول څه کوي چې ماته د په خندا ګوري زه څه ټوکی ټکالي او لطیفي او جوک خو نه درته کوم نو ما ویل پای اوس که په خشم درته وګورم خو د کلاس به مې وباسي نه نو سم لګایم بیا مې ګس ورته کتل نه ما لیلا کارم دور مخ دی لاړ سیورر نو خیر د دې سره نفرت آغاز وسولونه بیا د چې کله زما کلنیز ازموینه رااله پر هغه وخت باندې ز نمبرونه ډیر کم راکولو بیا ز کمرې ته ورالم او ډیره جګړه مر سره وسول زما ولې دا کم راکولو نو بیا زما چې کم بل د کال اگزام را روان هغه ما غس د ورنه کوي سړی هغه سیم پیلې ورر بیا چې دا کله ترانسفر سول بیا ز ورالم امتحان مې ورکې ګو مطلب زما د کم هغه بیا چې کوم نور لوستونکي ولو دغه سره سم ما اگزام سلانه نه کوي ور ما ډیر لیټ اگزام ورکې بیا مې ځان پاس کړي په خپل مهنت باندې نو دلته زه تاسو ته یو خبره وکم دوستانو که تاسو هم د خیال وي چې یاره د استاد چې دی هغه وچاته لارې لیکي ورشي نه شو استادان هم سته بد هم سته په دا یونیورسيټي کې څو استادان ولو لکه اوس پروفیسور یوسف مسیح هغه سره ما ډیر ښه تعلق ولو وخ کمیونست وفات سلو نه څو کاله مخکې لیکن یو شی انسان اخلاقمند لکه هغه عیسایان هغه چې شی اخلاق وي دغه د مسلمانانو هم شکر دی شی اخلاق دی لیکچرار ګل فرزانه ولا دا په دا تصویر کې چې دی دلته د مر سره دا دی دا زموږ یو تصویر دی د ګردو لستونکو غنه مر یو ګروپ تصویر دی مر ډي پی آر لتللی ولا دا لوړ وګور تاسو ته کړي ارس باندې ښکار کیږي ما ته چې دی په دغه اړخ باندې دا لوړ په اخر کې دا تور صدري سپین کالی لکه نن چې مې اغوستې دي دا ځای ما خواته چې دی دا ګورم نه په دا بل خوا باندې نو دا په دا مابین کې ګل فرزانه چې دا وخت په لاهور پنجاب کې دا د مر سره د نو ښه تعلقات لګو مطلب لیکچرار سر اجازه صاحب دروس پر ما سره ښه تعلق دی کله کله ترام سي دفتر ته دغه د ما سره تصویر دی نه د زور سره ولاړم دی په مابین کې دی نه نو دا رقم دا رقم نور دلته نعمت کلره کولو نعمت صاحب امیر محمد کلره کولو د دې سره زموږ یو ښه تعلق کولو زما د ستاینې وړ پاتې کیږي دا خلک نه دوستانو وخت دی تیریږي دا په دا کې اوس ما شل کاله 20 کاله مخکې دا سوچ ولوي چې په دا ډپارټمنټ کې د اخبار ورکول کیږي دا د اوس سټوډنټ لوستونکي اخبار وایي ما دا چرته ولوي چې دلته به ریډیو سټیشن دا د شل کاله بعد دلته ریډیو سټیشن په دا بلوچستان پوهنتون کوټه کې چې دی هغه ماس کمیونیکیشن میډیا جرنالیزم کې دا وخت سته دا د ټي وي سټوډیو ده شل کاله مخکې ما دا چرته ولوي چې بای دا ترابه د دې سره به بحث او مباحثه ولنه دا سہولیات دا ډپارټمنټ دا اوس یو زوړ تصویر دی چې موږ زما دوستان لکه نصیب الله کاکړ ټیچر دا رقم ټیچر بشیر اچکزئی او دا رقم جلیل شاوانی دا رقم نور دا وکیل چې دی نه شاه صاحب نه دا رقم دا ګرد د مر سره په دا ډپارټمنټ زوړ کې دا په ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ په دا یونیورسيټي چونه نوځي په آرټس بلډینګ کې دا اول ولونه اوس خو بیا نوې بلډینګ رااله اوس بیا دا نوې بلډینګ دی دا د وخت تیریږي که اوس سم دوستانو زه دا وایم که څوک ماته وایي چې یاره ته بیا په دا ډپارټمنټ کې داخله اخلې زور ته م آی اخلم یس دا عمران خان خبره ده absolutely right نو عمران خان خو نو absolutely not زه وایم absolutely yes نه ولې چې زه د خپل مرام د پاره د نفرت دیوال مدام ماتولو ته
همیش چمتو یم نه. دا بعضې استادانو زما په لاره کې خنډ جوړ کړي، لیکن زه در هغه یو قدم واوښتلم نه، منزل ته مې ځان ورسوي. بیا دا څه چې استادان دو خدای پاک ماته یو دی وخت راکړي، زه په دی یو دی پروګرام هیډ کړم در دا اوسه پورې، چې بیا دا څه چې استادانو راتلو به زما په ماتحتي کې به کار کوي. ما د الله پاک ډېر شکر ادا کوي. وروره موږ ملنګ یو خاکسار یو نه، د صوفیزم خلک یو نه، تکبر نه کوو، الله دې په تکبر کې نه راشماري. داسې وخت رالو چې په دا کې د سلمان راجا پروفیسر او بیا پروفیسر نظمه طالب، دا رقم پروفیسر بیرام غوري او دا نور، دا ټول زما په ماتحتي کې کمپیرینګ کوي او پروګرام یې کوي، انکر پرسن ولو او یا انالیست ولو نه، او زه هیډ ولمه، پروډوسر ولمه. نو دا یو وخت دی تیریږي. دا دوستان ته زه دا وایم چې استادان ښه هم وي بد هم وي. زما په دا ډپارټمنټ کې متاسفانه زما په دور کې ډیر بد پروفیسران د ما سره مخامخ سلو، چې پر هر شي باندې د ما سره بحث مباحثه او جګړه و او نفرت ولو. په مارکیټ کې د موږ سره یو ځای کار کوي، لیکن ډپارټمنټ ته چې به موږ رالو نو ډیر د ما څخه خار خوړی. حالانکه ما ډیر سوالونه پوښتنه هم نه جن کولو، زه به ډیر در شا په ناست ولم په کلاس روم کې، دا زما عادت ولو، زه به شاته ناست ولم. لیکن خدای دې مهربانه دی، ورور غټ لوی ذات دی. ما د استادانو څخه دومره شیان نه دی زده کړي لکه څومره چې ما د خپلې سختۍ، د تجربې، د محنت پر خپل ځان باندې اعتبار، پر الله پاک یقین او محنت مې کوي او ستړي مې پر ځان وړلې او دا تجربې مې حاصلول. مطلب زما دا ټکرې، زما دا ستونزې، زما دا شپه و ورځ محنت دا په کار رالی د الله پاک په فضل و کرم باندې. استادان، بعضې استادان ما ته د ټکې شی نه دی راشولی، چې زړه به غوښتلو نور به داسې غلطه کولم نه. دغه سیمې نغمانه چیرپرسن د دا سره زما څو واره شر و دعوه جوړه سوله. یو څه داسې واقعیات ولو چې د ما سره پیر سولو، په هغه کې هم دا طرفدار سوله په یو خوا باندې، او د ما سره دشمني یو رقم نفرت چې دی هغه پالي. هغه به نور مجلسونه درته کومه. را روان زما ویډیو چې ده هغه زما د هاسټل د یارانو په او یادو په باره کې ده. تاسو لاندې کمنټ ورکړئ، زه په را روان ویډیو کې ستاسو د کمنټو جوابونه هم درکمه. دا زما چینل لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او پر مخ باندې شیر کړئ یو بل ته. او که خدای کول دا زما د یونیورسيټي چې کوم دا یو سیریز دی، دا به روان وي، د هاسټل یاران، د یونیورسيټي یاران، پر مخ باندې زما پلانینګ دا به ګرد روان. دا سیاست و، د جنگ و، د افغانستان او پاکستان دا مسلې خو به رواني، خو یو واره زه دغه شیان کوم، تاسو زما مجبوري ومنئ چې نن سبا پر ما باندې یو څه سختیانې دي. لہذا زه ډېر په مخامخ او ډېر په خلاص نیت، په خلاص خوله باندې نه سم ګایدی. نو در هغو پرې به دغه یو علمي کارم کوو. تاسو د ما سره ملګرتیا وکړئ، که خدای کول دا سفر به پر مخ رواني. دا زما کاني، زما د محنت او د نوي دوستانو ته، نوي کهول، نوي نسل ته یو پیغام دی چې کله استادان د تاسو سره نفرت پالي یا تاسو په لار کې خنډ جوړیږي، بالکل یې مقابله کوي. لکه شیطان چې تاسو ته ولاړي، ګوره شیطان خو یو غټ دغه تیر سوی دی، استاد د پرشتو غ تیر سوی دی، انجام یې چرسلو. نو شو استادان هم سته، بد استادان سته، شم یې یاد کو، بد مې یاد کولو. او د دې ډپارټمنټ سره زما نفرت او د محبت دغه اړیکه چې ده دا یو قوي اړیکه ده، روانه ده. لہذا دا ډپارټمنټ پر ما ګران هم دی، خو ډېر تریخ یادونه هم د ما سره دا وخت سته چې زه یې محفوظوم که خدای کول. د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضر سم. حاضر دم. ما نقیب کلزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.